حقیقی کامیابی دا ده چې یو سړی الله رب العالمین هغه ته نجات او خلاصي ورکړي د قیامت د سختو نه د هغه مشکلاتو نه د جهنم د اور نه انسان الله رب العالمین بچ کړي. دا حقیقی کامیابی ځکه خو قرآن کریم فرمایي فمن زحزح عن النار، څوک چې د اور د جهنم نه بچ کړی شو و ادخل الجنة او جنت ته داخل کړی شو فقد فاز، یقینا دا انسان کامیاب دی. دنیا کې خو زموږ ستاسو نظر په ظاهري کامیابیانو باندې لګي، یو سړي ته ځان په دې باندې کامیاب ښکاري چې ما ته الله رب العالمین مال او دولت راکړی دی، نعمتونه راکړي دي، اولاد راکړی دی، فراخه د نعمتونو زندگی راکړې ده، عهده راکړې ده، مشري راکړې ده. دا موږ او تاسو ته کامیابي ښکاري. زما وروڼو دا کامیابي چې ده دا عارضي ده، دا مستقل نه ده، او ډیر کرتی دا کامیابیانې انسان د قیامت په ورځ باندې د الله د عذاب نه نشي بچ کولی. د دنیا په اعتبار باندې چې کومه کامیابي موږ او تاسو ته میلاوي، ډیر کرتی د الله د عذاب نه د بچاو ذریعه نه بلکې د الله د عذاب سبب وګرځېږي. د دنیا مال او متاع او د دنیا چې کوم مشریانې عهدې دي دا ډیر کرتی انسان ایسته د الله نه غافله کړي، آی کې مصروف شي، د خپل آخرت د فکر نه ایسته مصروف شي انسان او دا غینه غافل شي او دا توفیق ورته میلاو نشي چې د الله رب العالمین صحیح بندگی وکړي، صحیح عبادت وکړي، د الله د احکامو تعمیل وکړي. نو زما وروڼو اصل مقصد هم د دغه حقیقي کامیابی حصول دی چې سړی د الله رب العالمین په نیز باندې کامیاب شي، هغه صفات سړی په ځان کې راولي چې هغه د قیامت دغه همیشه کامیابی دپاره ذریعه وګرځېږي. نو په هغه اسبابو کې یو سبب هغه دام دی چې سړی د یو مسلمان ورور د عزت دفاع وکړي. د احادیثو نه دا معلومه ده چې د یو مسلمان ورور د عزت دفاع کول دا د جهنم د اور نه د بچاو دپاره سبب دی. د هغې دپاره دلیل صحیح حدیث کې دا راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من ذب عن عرض اخیه بالغیب، یو مسلمان یو مومن راولګېد د بل مسلمان د عزت دفاع وکړه په داسې حال کې چې دغه مومن په دې ځای کې موجود نه دی، لیکن څوک د هغه بېعزتي کوي، څوک د هغه غیبت کوي، د هغه بدي بیانوي، د خلکو په نظر کې د هغه سپکوالی ښکاره کوي، او یو بل مومن مسلمان په دغه ټیم کې ناست دی او دی راولګېد د دې مسلمان د عزت دفاع وکړه، نو کان حقا علی الله ان یعتقه من النار، الله رب العالمین باندې دا حق دی چې دا انسان به د جهنم د اور نه آزادوي. دا حدیث دې باندې دلیل دی چې د مسلمان د عزت دفاع کول او هغه بېعزتۍ له نه ورکول، خاص کر په داسې وخت کې چې کله یو مسلمان غایب دی، نو دا د جهنم د اور نه د بچاو دپاره سبب دی.